په بخشالي مردان کې یو بل دردونکې حادثه شوې ده چې دا حادثه د خواجه سراو په باره کې ده چې د کالجی په نوم باندې یو خواجه سرا چې د وزیر سید زوی دی او د مردان بخشالي اوسیدونکو دی هغه باندې ډزې شوې دي او په دغه واده پروګرام کې هغه وژل شوی دی. ولې داسې کار وشو او د دې واقعې نور حقیقت څه دی په همدې ویډیو کې در سره مکمل تفصیل شریکوم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو دا لومړی واقعه نه ده، له دې نه وړاندې هم ډیر داسې خواجه سرا په ډزو باندې وژل شوي دي چې ګلپاڼه پکې هم یو خواجه سرا او د هغې نه مخکې یو بل خواجه سرا هم وژل شوی چې ګلپاڼه خواجه سرا څه موده وړاندې همدغسې د واده پروګرام نه پس وژل شوی او نور هم ډیر داسې خواجه سرا وژل شوي چې تعداد یې نه دی معلوم. اوس دا واقعه په مردان کې شوې ده چې د کالجی په نوم باندې دغه خواجه سرا چې خپل نوم یې مبشر سعید او د واده پروګرام لا بوتلل شوی و. د واده پروګرام کې بیا په هغو باندې 3 کسانو ډزې کړي دي چې بیا دغه پروګرام ګډوډ شوی دی او خلکو منډې رامنډې جوړې کړي دي. نو نور کسان هم په دغه پروګرام کې زخمی شوي دي. پولیسو ته چې کله په دې باره کې اطلاع شوې ده نو هغوی زر تر زره را رسیدلی دي، خو په دغه دوران کې دغه مجرمان تښتېدلي وو، خو پولیسو خپل تلاش شروع کړی دی او وایي چې زر تر زره به دغه کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. مبشر سعید یا کالجی چې د مردان یو مشهور خواجه سرا او ډیر وخت به د واده پروګرامونو ته هم تلو او ډیرو خلکو به خوښوو هم، خو پرون په ډیر دردونکي مرګ باندې ووژل شو چې موږ یې مذمت کوو ځکه چې هیڅ چاته هم دا حق نه دی حاصل چې د الله تعالی بندگان په داسې مرګ باندې وژني. که تاسو وګورئ نو کله هم چې دا خواجه سرا د واده پروګرام له بوتلل کیږي نو د دوی سوال زاری کیږي، دوی له پیسې هم ورکول کیږي او د تاڼونو هم اجازهتونه اخیستل کیږي چې دوی ته به هیڅ قسم تکلیف نه رسیږي. خو ډیر د افسوس مقام دی چې کله دوی واپس کیږي نو بیا دوی ته هیڅ قسم تحفظ نه ورکول کیږي. نخان کلیک چینل درنو او قدرمنو مینوالو، تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم. تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ؟ تاسو هم خپل نظر موږ سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.